Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 11. تاسو ته پته ده چې د ځمکې ښکلا سیسیز دی، د ځمکې ښکلا ونې او بوټي دي، فصلونه دي. نو دا د ځمکې ښکلا چې کوم ونې بوټي او فصلونه دي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پلانټس وایو. پلانټس. نو دا پلانټس به موږ په کوم کینډم کې سټډي کوو؟ دا به موږ په کینډم پلانټي کې سټډي کوو. کینډم پلانټي. نو کینډم پلانټي کې زموږ سره آل پلانټس راځي. څومره چې بوټي دي هغه په کینډم پلانټي کې راځي. که هغه اکویټک پلانټس دي په اوبو کې اوسېږي، او که هغه ټیرسټرل پلانټس دي یعنی په لینډ په ځمکه باندې اوسېږي، یعنی که د اوبو والا بوټي دي او که د وچې ځمکې والا بوټي دي، دا ټول په کینډم پلانټي کې راځي. موږ یې په کینډم پلانټي کې سټډي کوو. او یاد ساتئ چې د سټډي اف پلانټس از کالډ باټني. او د ساينس هغه برانچ چې په هغې کې موږ دا بوټي سټډي کوو، دغه برانچ ته څه وایي؟ باټني ورته وایي. ټیک ده؟ یاد ساتئ چې پلانټس چې کوم دي دا یوکریاټک ارګانیزمز دي. یعنی مطلب دا دی چې نیوکلیس او د نیوکلیس سره سره نور ممبرین باونډډ ارګانیلز لکه مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره پکې شته، موجود دي د دوی په سیلز کې. پلانټس به همیشه لپاره ملټي سیلولر وي. ټیک ده که نه؟ دا به د ډیر سیلز نه جوړ وي. او پلانټس کنټین کلوروفیل. په دوی کې به کلوروفیل موجود وي. او د کلوروفیل په مدد سره they can prepare their own food. دوی به خپل خوراک په خپله تیارولی شي. او کم ارګانیزمز چې خپل خوراک په خپله تیارولی شي، هغې ته موږ څه وایو؟ آټوټرافیک. آټو څه ته وایي؟ په خپله، خودکار، چې مطلب یو کار په خپله کېږي. نو مطلب دا دی چې دوی خپل خوراک په خپله تیارولی شي، ځکه دې ته موږ څه وایو؟ آټوټرافیک ورته وایو. ټیک ده؟ plants are mostly non-motile. بوټي عام طور باندې نان موټایل یعنی سټیشنري وي، په ځای باندې ولاړ وي، د یو ځای نه بل ځای ته تللی نشي. هغه بېله خبره ده چې کوم اکویټک پلانټس دي لکه واټر لیلیز دي، نو هغه په اوبو کې ولاړ وي، غټې غټې پاڼې وي، وړوکې بوټې وي، نو هغه اوبه یې داسې وړي راوړي که نه، نو لږ ډېر مومنټ کوي. خو دغه خو هغه جرړې خو په ځمکه کې وي که نه، نو په دې وجه باندې هغه هم داسې مومنټ نه دی چې یاره نن دا بوټی دلته ولاړ دی او سبا به هغه ځای کې ولاړ وي. داسې مومنټ نه کوي، خو لږ ډېر مومنټ چې کوم دی نو کانسټنټلی د اوبو په وجه باندې کوي. نو موږ ورته موټایل لږ ډېر ویلی شو، خو مطلب هغه هم موټایل نه وي، نان موټایل وي، سټیشنري، په ځای باندې ولاړ وي. ټیک ده؟ د بوټي دا خاصیت دی چې دا نان موټایل وي، په ځای باندې ولاړ وي. Roots for absorption of water and minerals. په بوټي کې چې کومه جرړې وي، نو د هغې په مدد سره دوی اوبه او نمکیات وغیره، منرلز وغیره چې کوم دی نو دا ابزارب کوي ځان ته. ټیک ده؟ د دوی چې کوم سیلوال دی، نو هغه د سیلولوز نه جوړ وي. سیلولوز څه شی دی؟ دا یو پالیسکرایډ دی، کاربوهایډریټ دی. ټیک ده؟ لیک سنټریولز. د دوی په سیلز کې سنټریولز نه وي. چې دا لیک څه ته وایي؟ نشته پکې. نو لیک سنټریولز ان دیئر سیلز. د دوی په سیلز کې چې کوم دی نو سنټریولز نه وي موجوده. نو چې سنټریول څه څیز دی؟ سنټریول یو داسې څیز دی چې دا د انیمل په سیل کې موجود وي، او دا کروموسوم چې کوم دی نو د سیل ډیویژن په دوران کې د یو بیل نه بیلوي. ټیک ده؟ نو په دوی کې به بیا زموږ سره سیل ډیویژن څنګه کېږي او کروموسوم به څنګه د یو بل نه بیلیږي. نو یاد ساتئ chromosomes are divided by spindle fibers of gamma tubulin proteins. داسې کار دی چې د پلانټ په دې سیلز کې زموږ سره چې کوم دی نو ګاما ټیبولین پروټینز موجود وي. دغه ګاما ټیبولین یا ګیما ټیبولین پروټین چې کوم دی نو دا سپینډل فایبرز جوړوي، او د هغې په مدد سره چې کوم دی نو کروموسومز بیلیږي. لکه د انیمل په سیل کې چې کوم دی نو سنټریولز سپینډل فایبرز جوړوي او بیا کروموسوم د یو بل نه بیلیږي. نو په دوی کې خو سنټریولز نشته، نو سپینډل فایبرز د چا په وجه باندې جوړیږي؟ دا د ګیما ټیبولین یا د ګاما ټیبولین په پروټین په مدد سره چې کوم دی نو جوړیږي. لکه مثال کے طور پر دا پلانټ سیل دی، 3 کروموسومز دی پکې. نو اوله خبره خدا ده چې که دا سیل ډیوایډ کېږي، نو اول به خپل کار چې کوم دی نو د دې ډبل شي، ځکه چې نیم به بیا یو خوا لاړ شو، نیم به بل خوا، نو واپس به 3 پاتې کېږي. بیا دا چې کوم ګیما ټیبولین یا ګاما ټیبولین پروټین دی، نو د دې نه بیا سپینډل فایبرز چې کوم دی نو جوړ شي، او دا سپینډل فایبرز په مدد سره د کروموسوم په لاین باندې ارینج شي. بیا داسې چل وشي چې دا کروموسوم په منځ باندې نیم شي، نو نیم یو خوا لاړ شي او نیم بل خوا لاړ شي. نو مثال کې طور پر دلته چې کوم دی نو سیل ډیوایډ شوي دي، د دې یو سیل نه بیا زموږ سره دا 2 سیلز جوړ شوي دي، نو 3 په دې یو سیل کې پاتې شوي دي او 3 په دې بل سیل کې پاتې شوي دي. نو څنګه چې دلته په یو سیل کې 3 کروموسومز وو، دغه شانتې دلته هم په دې سیل کې او په دې سیل کې 3 کروموسومز دي. نو مطلب دا دی چې یو سیل زموږ سره 2 سیلز ته ډیوایډ شو او نمبر اف کروموسومز پکې اپ عمره کانسټنټ پاتې شول. نو دا کروموسومز چا ډیوایډ کړل؟ دا سپینډل فایبرز ډیوایډ کړل. سپینډل فایبرز چا جوړ کړي؟ سپینډل فایبرز ګاما ټیبولین یا ګیما ټیبولین پروټین جوړ کړي. د هغې په مدد سره کروموسومز د یو بل نه بیل شول. ټیک ده؟ سټوریج اف فود.
څنګه چې په موږ کې خوراک د ګلایکوجن په شکل کې جمع کیږي سٹور کیږي دغه شانتي د پلانټ په باډي کې خوراک د سټارچ په شکل کې چې کوم دی نو سٹور کیږي او د پلانټ چې کوم باډي ده نو دا موږ په دوه حصو کې ډیوایډ کوو یو ته موږ وایو ویجیټیټیو پارټس او بل ته موږ وایو ریپروډکټیو پارټس ویجیټیټیو پارټس موږ چاته وایو په دې کې موږ سره روټس سټیم لیوز او برانچز پکې راځي لکه ګورئ جرړه تنه برانچونه او پاڼې چې کوم دی دا زموږ سره په ویجیټیټیو پارټس کې راځي او زموږ سره چې کوم ریپروډکټیو پارټ دی نو هغه فلاور دی دا ګل چې کوم دی نو دا زموږ سره ریپروډکټیو پارټ دی په دې باندې زموږ سره سیکشوال ریپروډکشن کیږي دلته چې کوم دی نو نر حصہ او ښځه حصہ موجود وي هغه کې چې کوم دی زموږ سره فرټیلایزیشن وغیرہ کیږي او تخم مخم یو څه بل څه جوړیږي میوه وغیرہ چې کوم دی صحیح ده نو د پلانټ باډي موږ په ویجیټیټیو پارټس او ریپروډکټیو پارټس کې ډیوایډ کوو بلکې زموږ سره ریپروډکشن په دوی کې دوه قسمه کیږي یو پکې ایسیکشوال ریپروډکشن کیږي او بل پکې سیکشوال ریپروډکشن هم کیږي ایسیکشوال ریپروډکشن دا دی چې سپیردار یا چې کوم دی نو ګلاب چې کوم دی نو ته راکټ کا یو څانګه دی او هغه پسمه کې وکړه دا غي نه نوې ګلاب جوړ شي نو دې ته موږ سوایو ایسیکشوال ریپروډکشن چې په دې کې ګیمیټس دی یو بل سره میلاو نشول سپرم او ایګ پکې یو بل سره میلاو نشول نو دې ته موږ ایسیکشوال ریپروډکشن وایو او سیکشوال ریپروډکشن چې کوم دی نو هغه دا دی چې یعنی مطلب په ګل کې زموږ سره د سپرم او ایګ چې کوم دی نو د یو بل سره میلاو شي او د هغې نه پس بیا زموږ سره زایګوټ او امبریو وغیره چې کوم دی دغه شي بیا تخم جوړ شي دغه تخم بیا موږ وکړو او نوې بوټی پرې راوخیږي نو دې قسم ریپروډکشن ته موږ بیا څه وایو سیکشوال ریپروډکشن ورته وایو ټیک ده ښه د بوټي چې کوم دی نو اگزامپلز موږ راشو نو ماسز دا کوم ځای چې لون وي او هغې باندې داسې کارپېټ شانتې جوړ شي نو دې کارپېټ شانتې سیز ته موږ څه وایو ماسز ورته وایو دا انتهایي واړه وي بس کارپېټ نه دی قالین د هغه چې څنګه وي مطلب د ځمکې نه لږ شان راوچت وي دغه شانتې دا بوټي هم د ځمکې نه معمولي شان راوچت وي دا غټېږي نه بس دې ته موږ څه وایو ماسز ورته وایو فرنس چې کوم دی نو دا د ځمکې نه لږ راغټ شوي وي خو دا هم غټ غټ بوټي نه کوي بس دا لږ ډېر داسې یو لیش چې کوم دی نو د ځمکې نه راغټ شوي وي نور ډېر زیات نه غټېږي بل کونیفرز چې کوم دی نو دا زموږ سره کومه بوټي دي کونیفرز یعنی دا د کون نه وتی دی کون موږ څه ته وایو دا زنانه چې کوم نکریزې ږدي او دا نښې مخې کوي دې ته موږ کون وایو نو د دې دا یو سر چې کوم دی نو پلن وي او دا بل سر یې نری وي نو دې ته موږ کون وایو دغه شانتې دا چې کوم بوټي دي لکه پاینس نه دی نختر سرپ وغیره چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره هغه غوټۍ شانتې جوړېږي دغه غوټۍ د کون په شکل کې وي ځکه دې بوټو ته موږ څه وایو کونیفرز ورته وایو ټیک ده نختران چې کوم دی هغې ته موږ کونیفرز وایو فلاورینګ پلانټس هغه بوټي چې هغه ګلونه کوي نو هغه هم زموږ سره په کینډم پلانټ کې راځي لکه ګلاب چې واخلې روز د دې نه علاوه ویټ غنم کې چې کوم دا وږی کېږي کوم بمبل شانتې وکړي دغه د دې نه علاوه شوګر کین نو اوس به شوګر کین ګنې ته وایي نو تاسو اوس وایئ چې ګنې خو دغه نه دی دا فلاورینګ پلانټ نه دی خو ګلونه نه کوي نو یاد ساتئ ګنې چې کوم دی دا پرینیل پلانټ دی مطلب دا چې دا کته کټ کې نه نو دا د ډېرو کلونو پورې ولاړ وي نو په دې وجه باندې یو ټایم په دوی کې راشي چې دوی ګلونه وکړي بمبل وباسي که نه خو لکه مسله دا ده چې دا خو مونږ بمبل ته پرېږدو نه بس مونږ یې ټایم په ټایم باندې کټ کوو ګاڼۍ ته وړو ګوړه کې وباسو صحیح ده نور په دوی کې ګلونه کېږي دا فلاورینګ پلانټس دي ټیک ده په کتاب کې چې کوم اگزامپلز ورکړي دي نو هغه مسز دي تاسو ته ما وویل دا کارپېټ قالین چې کوم جوړ شوی وي دغه شان دي فرنس چې کوم دی دا د ځمکې نه لږ ډېر راوچت وي او سایکس چې کوم دی نو دا بس زموږ سره یو د کجورې په شان دي تقریبا وي خو کجوره نه وي صحیح ده نو دا دغه بوټی دی پاینس چې کوم دی نو دا نختر ته وایي میز چې کوم دی نو دا جوار ته وایي او د دې نه علاوه براسیکا چې کوم دی نو دا څه ته وایي شړشم ته وایي ټیک ده نو دا زموږ سره د کینډم پلانټي اگزامپلز شول مطلب د پلانټس اگزامپلز دي ټیک ده